بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو یم. ملګرو، نننی کلاس ما د ماشومانو دپاره راوړی، یعنې زموږ ماشومان په کوم ځای کې چې سکول وي، سبق وي، هغو سره په کلاس کې کوم څیزونه هغو استعمالی، نو دا ټول به ورته زه په انګلیسي کې هم زده کوم. یعنې که چېرته ستاسو په کور کې هم ماشومان دا کلاس ورسره ضرور شریک کړئ. راځئ چې خپل نننی کلاس شروع کړو. پهلنی ټکی موږ سره سره پنز. پنز دا موږ سره هغه څیز دی کله چې موږ یو څیز یو کاغذ د بل سره ملاوهو، نو دا پنز د هغې دپاره موږ استعمالو. بوکس چې کومه دی، دا موږ ډیرو کتابونو ته وایي. یو کتاب ته موږ بوک وایي او ډیرو کتابونو ته موږ بوکس وایي، یعنې بوکس د بوک جمع ده. رولر چې کومه دی، دا موږ پیمانې ته وایي، یعنې په دې باندې موږ یو څیز ناپ کولی هم شو او په دې باندې موږ نیغې کرښې هم والی شو. ډیسک چې کومه دی، دا موږ میز ته وایي، یعنې موږ سره په کلاس کې یا په کور کې کوم میزونه وي، هغې ته موږ په پښتو کې میز ویلی شو او په انګلیش کې ورته ډیسک ویلی شو. نوټ بوکس چې کومه دی، دا موږ کاپیانو ته وایي، یعنې په کوم څیز کې چې موږ ځان سره هر څه نوټ کوو. سیسر چې کومه دی، دا وایي قینچۍ ته، یعنې په دې باندې موږ مختلف قسمه څیزونه کټ کوو. کالکولیټر دا موږ سره هغه آله ده، هغه مشین دی چې په دې باندې موږ هر څه پلس کوو، ماینس کوو، یعنې څومره حساب کتاب چې موږ کوو دا موږ د کالکولیټر په ذریعه باندې کوو. کمپاسز چې کومه دی، په دې باندې موږ مختلف قسمه څیزونه جوړولی شو، یعنې دې ته موږ په پښتو کې پارکار هم ویلی شو. په دې باندې موږ مختلف قسمه څیزونه جوړوو. په میتس کې یعنې په حساب کې دا زموږ ډېر په کار راځي. په ډرایینګ کې هم دا زموږ ډېر په کار راځي. که تا ته یو کس وایي چې مالټه جوړه کړه، مڼه جوړه کړه، نو په دې کمپاسز باندې به تاسو دا ډېر په اسانه طریقې سره جوړولی شئ. پنسل چې کومه دی، دا موږ پنسل ته په پښتو کې ورته موږ پنسل وایي. په دې باندې موږ مختلف قسمه لیکل کولی شو. بلیک بورډ وایي تور بورډ ته، یعنې په کم څیز باندې چې موږ په چاک باندې لیکل کوو، کم څیز باندې چې موږ په چاک باندې لیکل کوو، هغې ته موږ ویلی شو بلیک بورډ. کلنډر دا موږ سره هغه څیز دی، دا موږ سره د کال موږ ته ټول هر څه ښیي، یعنې چې په کال کې په دې میاشت کې دومره ورځې دي، په دې تاریخ دا چوټي ده، دا موږ ته ټول هر څه شو کوي. ګلو چې کومه دی، دا موږ ګوند ته هم ویلی شو. دا موږ سره هغه څیز دی، په دې باندې موږ مختلف قسمه څیزونه یو بل سره اټیچ کولی شي. نو که زموږ کتاب، کاغذ وغیره وشلیږي، نو په دې ګلو په ذریعه باندې موږ په اسانه طریقې سره جوړولی شو. چیر چې کومه دی، دا کرسۍ ته وایي، یعنې په کوم څیز کې چې ټیچر کیني یا موږ هم پکې کینو، دغې ته هم ویلی شي چیر. سټیپلر دا موږ سره هغه آله ده یا هغه مشین دی چې په دې باندې موږ دوه څیزونه یو ځای کولی شو. یعنې که موږ چېرته یو کتاب جوړولو غواړو، هغې نه موږ ټکونه ایستلو غواړو، نو هغه موږ د سټیپلر په ذریعه باندې کولی شو. بیک پیک چې کومه دی، دا موږ بیک ته هم ویلی شو. کوم څیز ته چې موږ په انګلیش کې بیک وایي، یعنې بسته ورته موږ په پښتو کې وایي، نو دې ته په انګلیش کې بیک پیک هم ویلی شي. په دې کې موږ کتابونه وغیره اچو او دا بیا موږ شاته اچو، نو دې ته ځکه بیک پیک هم ویلی شي. کلیپس هم دا موږ سره هغه څیز دی چې په دې باندې موږ دوه څیزونه یو ځای کولی شو، نو دې ته به موږ په انګلیش کې وایي کلیپس. هایلایټر دا موږ سره هغه پین یا هغه مارکري چې په دې باندې موږ هر څه هایلایټ کوو. یعنې که موږ چېرته په یو ځای کې واړه لیکل وکړو او هغې له موږ رنګ ورکول غواړو، نو دې ته په انګلیش کې وایي هایلایټر، یعنې دا موږ هایلایټ کړو، یو ښایسته رنګ ورکړو، بیا هغه لیکل ډېر ښایسته ښکاري. شارپنر چې کومه دی، دا موږ وایي پنسل کارډ ته، یعنې په دې باندې موږ پنسل له وغیره له څوکه وکاږو. پنسل کیس چې کومه دی، په دې کې موږ مختلف قسمه پینونه ږدو. دا موږ سره یو وړه بسته راسئ، په دې کې موږ مختلف قسمه پینونه ږدو. اریزر دا موږ سره هغه څیز دی چې په دې باندې موږ چېرته په پنسل باندې لیکل وکړو، هغه موږ ورانولو غواړو، موږ چې دا لیکل موږ وران کړو، نو دې ته په انګلیش کې ویلی شي اریزر، یعنې په دې باندې موږ د پنسل لیکل په اسانه طریقې سره ورانولی شو. ملګرو، دا زموږ نننی یو وړوکی شانته کلاس چې په دې کلاس کې ما ماشومانو دپاره هغه څیزونه راوړي، کوم څیزونه چې دوی په کلاس کې استعمالوي او کوم څیزونه د دوی په کلاس کې دي.
نو ما کوشش وکړو چې تاسو ته په دې کې ډیره وکیبلري وښیم، خو بیا هم که د ما نه کم څیزونه پاتې هغه به زه تاسو ته په بل کلاس کې په اسانه طریقې سره انشاءالله ایکسپلین کوم. اوس ماله اجازت راکړئ، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ او ما په خپلو دواګانو کې هم یاد ساتئ. د الله په امان.